د شهروند موسسې رئیس وایي چې د بشري مرستو پر دوامي دا ځل په مزار شریف ښار کې د بېوزله کورنیو د لاسنیوي په موخه د 1000 تنه ماشومانو د سنتولو 4 ورځنی کمپاین د ترکیې هیواد د ډاکټرانو په همکاری پیل کړ. ختنه سوری دست جمعی در ولایت بلخ جلوگیری از مصارف گزاف که ما و شما یک مصارف گزاف داریم که کسی که ختنه میکنه اطفالشانه 100% یک مصارف گزاف او هم در یک شرایطی که بیکاری از مردم به پول است نمیتونن که مصارف پرداخت بکنن. مؤسسه شهروند مسئول با همکاری دکتر صاحبای کشور دوست ترکیه تانستیم که در حدود از 1000 ان شاء الله به بالاتر اطفال در ولایت بلخ ما ختنه میکنیم ان شاء الله. په همدې حال کې یو شمیر کورنۍ چې د یاد بنسټ له مرستو برخمنې شوي خوښي وښوده، وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند تیروي او دا د دوی لپاره یو غوره فرصت دی چې خپل ماشومان په وړیا ډول سنت کړي. ما از اهالی گذر هستیم و بسیار زیاد تشکری میکنیم. هزار سپاس هستیم و بسیار زیاد خوش هستیم. تشکر از اینکه شما مسئولیت پذیر شدین که آمدین اطفال ما را ختنه میکنین و از کشور ترکیه هم تشکری میکنیم که در خدمت همشهریان ما قرار گرفتن و از امارات اسلامی هم تشکر میکنیم که اینا خواهان این برنامه شدن که اینا را راه دادند کشور ما. د شهروند موسسې مسئولان وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کې به هم د خپلو بشري مرستو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي.